څه؟ یعنې کوم څوک چې زما لپاره دومره زیار باسي که نه د زړه له کومې کار کوي زما مسؤلیت کېږي که نه چې په هغوی باندې پام وکړم. ښاغلیه څنګه چې تاسو ما باندې پام کوئ تر ننه پورې هېچ هم داسې نن ستاسې له برکته دې کور او کورنۍ ته یوه بامسؤلیته انګوره او زما دروف ته یوه داسې ناوې پیدا شوې ده چې هغه یې ډېره زیاته خوښوي. ما د هغه په سترګو کې لیدلې ده د تبکي لپاره مینه، نو ځکه زه دا کار نور نه ځنډوم. زه سبا ته د تبکي مور او پلار ته ورځم او هغه خپل زوی لپاره غواړم، د خپل دروف لپاره. هر څه چمتو دی که نه؟ بهان زنګ وهلی و، مور مې او بهان هوایي ډګر ته رارسېدلي. ډېر د خوشحالۍ په وخت کې راورسېدل مورجانه او بهان. داسې څه خوشحالي ده ګرانې چې زه ورباندې خبر نه یم. د وخت په راتلو سره به یې ووایم. لومړی خو د مورجانې او بهان د هر کله چمتووالی ونیسو که نه. ډېر ښه کار دی وکړه زویه چې زه دې ما باد ته راوستلم. دومره موده وروسته کور ته ځو نو د ټولو لپاره خو باید نظر یوسم که نه. نن مې هم دنده پیدا نه کړه مورې، زه ښه یمه څو شېبې وروسته کور ته راځم. ولې دومره بیړه لرئ چې کور ته لاړه شئ ښایستې نجلۍ؟ موږ سره هم لږ وخت تېر کړه خوشحاله به شه. دا دی زه دې هم څنګ ته راغلم د زړه سره. اوهو دا څه بې ادبي ده. دا ستا لپاره ده. تاسو عبادت وکړئ انا جانې، زه یو اړین کار لرم بیرته راځم. اوهو څه کار لرې؟ صبر وکړه که نه. ټول باندې ولې په غوسه کېږې؟ هر څه چې وایې ما ته یې ووایه که نه. لاس مې خوشي کړه که نه نو. اوهو خوشي به یې کړم. لومړی خو ما سره یو څو مینه ناکې خبرې وکړه. تا څنګه جرأت وکړه چې زما لاس ونیسي؟ کم عقله. اوس نو ته څوک یې؟ دې یعنې بهان او پې یعنې پانډې. خلک ما ته بهان پانډې وایي. زما لاس خوشي کړه. د خوشي کېدو لپاره مې نه دی نیولی، د یو ځای کېدو لپاره مې نیولی دی. موږ دواړو سره خبرې کولې، ته د تروو موج نه له کومه شوې؟ د تروو موج چې په تروو کې نه وي هغه تروې بیا هېڅکله خوند نه کوي ملګريه. نو ځکه په مغزو کې مې دا خبره راغله چې تاسو دواړه باید سره یو ځای کړم. هی سبې لیونی شوی که څنګه؟ لا تر اوسه خو نه یم، خو ستاسو مینه راته لیونی ښکاري، نو زه باید ستاسو واده وکړم.
چیرې زما بس کې ما لاس مه خوشې کوه. ادیتي زما لاس خوشې کوه لیونیه. لاس مې خوشې کوه. ته زور زیاتی نشې کولی. پنډت جانه وګوره دوی دوه مینان دي. راځئ چې نن د دوی واده سره وکړو. همدا اوس؟ هو همدا اوس او همدلته. حالا نو چمتووالی ونیسه. دا لیونتوب بس که. دا څه ننداره ده؟ ټولو ته به ووایم دا لیونۍ ده که څنګه؟ په یوې وړې خبرې باندې دومره غوسه چې خپل میان هم نه پیژنې؟ اوهو په مینه کې دا خبرې کیږي. واده وکئ او یو ځای شئ. رښتیا ډېر ښه قسمت لرئ او ستاسو جوړه هم ډېره ښه ده. د نن نه مخکې مې د 9 نورو کسانو همداسې واده کړی. نن به ستاسو واده مو شي. کومه شمېره چې تاسو دایره کړې اوس مهال لپاره بنده ده. مهرباني وکړئ وروسته اړیکه ونیسئ. هر څه تیار دی ورور جانه. دا دی زوم او ناویم تیار دي. د دوی واده پیل کړئ. بالکل سم کار کوي بهانه زویه. د دې زمانې انجونې او هلکان د شرم په نامه هیڅ شی هم نه پیژني. لومړی واده وکئ بیا کور ته لاړ شئ. هر څه چې غواړئ وکئ. دا بوډۍ نه څوک ده؟ زما انا ده او له واده نه وروسته له ټولو نه مخکې د هغې دعا واخله. دا لیونتوب بس که. دا ننداره پای ته ورسوه. خور مې په لاره کې ده. همدا چې راغله بیا به په هر څه باندې پوه شئ. خور دې راځي. دا خو نورم ښه خبره ده. د یو بل کس دعا به هم واخلې. کومه شمېره چې تاسو دایره کړې ده اوس لپاره بنده ده. ادیتي تلیفون هم بند دی. اوس څه وکړم؟ ورور جانه هیله کوم لومړی ما به ته لاړ شې. سمه ده مېرمنې. کور ته زنګ ووهم؟ نه په کور کې به ټول اندېښمن شي. ته څومره ضدي یې او خپل راتلونکي خاوند ته وګوره. څومره ښه هلک دی. اوهو زه څنګه تا پوه کړمه؟ زه دا نه پیژنم. زه دا کم عقله او بدماش هلک هېڅ نه پیژنم. عجیبه ده دا چې ته خپل نیک خاوند ته بدماش وایې. د همدې لپاره زه ستاسو واده کوم که نه؟ خاورې دې په دې زمانې شي زویه. دا بې شرم خلک د سړک په سر مینه کوي خو له واده نه ډارېږي. بهانه زویه دوی داسې پرې نه دی. هرومرو د دوی واده وکړه. واده پیل کړه. څه ته ګورې پنډت جانه کار دې شروع کړه. پیل یې که نو؟ زوم او ناوې کېنوه. اوهو غلی شئ. زه واده نه کومه. زه دا نه پیژنم. ته ولې داسې غلی ولاړې او ما ته ګورې؟ ورته ووایه چې زه دا نه پیژنم. زه څه ووایم؟ دومره چې وایي نو واده وکړه. اوهو وا مو اورېده پنډت جانه پیل یې کړه. څه بیړه لرې؟ اوهو لومړی خو د واده نور مراسم ترسره کړه بیا د غاړې ګل واخله. زوم او ناوې کېنوه. کېنه. اوهو کېنئ که نه؟ شروع یې کوئ نو. دا څه لیونتوب دی؟ اوس د زوم لاس د ناوې لاس کې ورکه. خوشه مې که. دا دې وینیو. ما ته ولې راډې راډې ګورې؟ پایله که پنډت جانه ګورئ زه درته وایم دلته کوم واده نه کیږي. زه دا نه پیژنم. زه درته رښتیا وایم. زه هغه هېڅ نه پیژنم. ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. هغه لږ ورته وړاندې که لږ نور هم وړاندې که. آفرین. دلته راشئ.
پوهېږئ چې نن د پلارجان کلیزه ده نو ځکه ما ستاسې دواړو سزا وبخله. راځئ کښېنئ مرسته وکئ. ډېر کار پاتې دی، زر کوئ زر کوئ. چټکي پاڅېږه دا ماته راکړه، ته بل کار وکړه. ورځه. سمه ده. ما وویل چې پکوړې چمتو که، هغې له ځان نه راته پکوړه جوړه کړه. لرې شه لرې شه، زه یې پخپله کوم. له واده نه دې څو کاله تېر شوي؟ بیا دې هېڅ کار نه دی زده کړی، یوازې میک اپ کول دې زده کړي دي. یو ځل دوی ته وګوره، باید چې وشرمېږي. لاړه شه دې ځایه. څو ځلې مې درته ویلي وو چې دا ښځینه کارونه مې هېڅ نه خوښېږي. اوهو که ستا نه خوښېږي مګر د پلار جان خو خوښېږي که نه؟ هغه غوښتل چې د نیکه جان د خیرات لپاره ټول یو ځای خواړه تیار کړو. پوه شوې؟ پریتي لورې، کومې پکوړې چې پخې شوي دي که نه هغه واخله او په غوړیو کې واچوه. هر څومره وخت چې په غوړیو کې پاتې شي هماغومره خوند ډېرېږي. هو د دې زمانې ځوانان ډېر غوړي نه خوري ګرانه. والې زموږ بهان خو خوري د هغه ډېر خوښېږي، مګر هغه عمر مې ولې تر اوسه نه دی راغلی. له هوایي ډګر نه خو ډېره موده مخکې وتلي وو. را به شي، لږ صبر وکړه که نه. او څنګه او څومره صبر وکړه؟ څو ورځې کېږي چې زه له بهان نه پرته یوازې ګرځم، همدا چې راشي په غېږ کې نیسم او بیا به مې زړه ښه ارامه شي. څنګه بهان وایي؟ اوهو زه خو نه پوهېږم چې بهان داسې څه لري چې زموږ خاوندانې نه لري. اوهو چټکي غلی شه، که پلارجان واورېدل که نه په دې کور کې به مو دا وروستۍ ورځ وي. او ته خو پوهېږې که نه چې پلارجان د بهان په اړه یوه بده خبره هم نشي اورېدلی. زوم او ناوې ودروئ چې ګلان په غاړه کې واچوي. ورور جانه څومره لاره پاتې ده؟ مېرمنې اوس رسېږو، لږ پاتې ده. ورور جانه لږ تېز لاړ شي، خیر دی. څه کوې؟ غلی شه، ما خو ویل که نه دا څنګه جرأت وکړه ها چې ما سره واده وکړي؟ دوی ته یې ووایه که نه چې زه تا نه پېژنم، ولې غواړې چې په زوره ما سره واده وکړي؟ ووایه که نه چې ته ما نه پېژنې، که نه نو اوس به دې ساه وباسم. ووایه که نه. زه دا نه پېژنم. ما خو دا ځوروله. زه ډېره بښنه غواړم. زه دا هلک نه پېژنم او ته یې چې په زوره زما ته کونې که څنګه؟ ولې ها نجونې ځوروې؟ ها زه د مینانو واده کوم او ته زما ریکارډ ماتوې؟ زه یوازې د مینانو واده کوم، ستا په څېر د بدماشانو نه. که هغه بدماش دی که نه نو ته څه یې؟ د لیونیانو سردار. که
کم عقله رزیله بې شرفه د عقل په نامه کوم څه نه پېژنې اوهو ما څومره وویل چې زه هغه نه پېژنم او ته یې چې زما خبره ده نه منله بل ځل مخکې له دې چې په زوره د کوم چا واده وکړي که نه یو ځل د هغوی خبره واوره یو بله خبره کله چې زه د چا سره مینه وکم نو د ټولو په مخ کې ورسره واده کومه ځکه چې زه نه د چا نه ډارېږم او نه هم دغه بې شرمۍ په څېر څنګه یې جرأت وکړ چې دا کار وکړي لیونیان په زوره د چا واده کوي کم حقله بې شرفه پسته رزیله بدماشه نجلۍ مې لیدلې وه خو دومره خطرناکه بدماشه نه دا به د چا لور وي شکر چې د هغې خور رانغله کشری داسې به نو خدای خبر چې مشری څنګه وي قسمت کشرۍ سره مخامخ کړه مورې او که قسمتونه کومه ورځ به مشرۍ سره یې مخامخ شم ادیدی ته خو خورې هغه کو اوس چېرته ده دا نه دی یو لیونی هغه هلک څنګه جرأت وکړ چې په زوره ستا واده وکړي راځه ته ما سره نه خورې ته راځه مګر والي له داسې خلکو سره زه پوهېږم چې څه وکړمه ادیدی خو هغه تا خورې سره پورته شه زه پوهېږم چې څه وکړم هیله کوم ما هم د هغه دومره سپکاوی وکړو چې بیا په خپل خوب کې هم د چا واده نشي کولی هو ادیدی خو ښایي که هو نه خورې راځه چې کور ته لاړې شو